سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یې. ملګرو، الله پاک په قرآن کریم کې فرمایلی دی چې کل نفس ذائقة الموت، هر څه اخیستونکی شی به د مرګ ذایقه څکي. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې ارمان جان د دې فاني دنیا څخه سترګې پټې کړې او لاړو، وفات شو. د کینسر په مرض اخته و، په اروپا کې ژوند کو. ډېر ښایسته ځوان و، ګلالی ځوان و، خو د کینسر له وجې هغه داسې حالات ته ورسېدو چې بیا یې خبرې هم نشو کولی، او پرون هغه په اروپا کې په هسپتال کې وفات شو. الله پاک دې هغه ته جنتونه ورنصیب کړي، او الله پاک دې د هغه فامیل ته د زړه صبر ورکړي، او الله پاک دې د ده اولادونه نیکعمله صالح ولوی کړي. د ده دا ارمان و چې په ژوند کې یو ځل خپل اولاد وګوري، خو د ده بدن د سره دومره وفا نه کوله چې دا دومره اوږد سفر وکړي او خپل هیواد ته راشي. د ده حالات ډېر نازک وو، د کینسر په آخري سټیج کې و، نشو کولی چې دا سفر وکړي. خو اخر بالاخره هماغه په داسې حالات کې وفات شو چې ارماني د دې دنیا څخه لاړو. ده به دا یوه خبره کوله چې هېڅکله انسان ته غرور کول پکار نه دي. وایي ما ته وګورئ چې ما سره خپل وجود هم وفا ونه کړه. نو بېشکه هم داسې ده چې انسان ته هېڅکله هم غرور کول پکار نه دي. سمپل ساده ژوند زندگی تېرول پکار دي. هېڅ چا یو انسان ته په سپک نظر کتل پکار نه دي. د انسانیت قدر دې وشي، د انسانانو قدر دې وشي، ځکه چې دا 2 ورځې زندگی ده. سبا به مو سترګې پټې وي، نه به دا دولت وي، نه به دا شهرت وي، هېڅ څه به هم نه وي، بس صرف خالي لاسونه د دنیا څخه تګ دی. ملګرو، الله پاک دې تاسو هم ژوندي لري، او ټولو هغه افغانانو ته چې چا د ارمان جان سره منډه تړله والي وي، الله دې تاسو خوشحاله و آباد لري، او ارمان جان ته دې هغه دنیا الله پاک ښایسته کړي، او الله پاک دې جنتونه ورنصیب کړي. مننه، السلام علیکم.